میرویس خان. ومه برخه د لوی هیواد ویاړمن اتل حاجي میرویس خان نیکه ساتون که دا هیواد افغانستان دا اتل و میرویس خان روبی پرودو هم پر هینا و اصفهان دا اتل و میرویس خان دا اتل و میرویس خان دا اتل و میرویس خان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسلام رڼا رادیو معزز قدرمن اوریدونکو، الله تبارک وتعالى مو روغ جوړ ولره. دا د ازال خادم سردار محمد د وطن د ویاړمن اتل میرویس خان نیکه د داستان سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کومه او په دې هیله یم چې د خبرونې تر اخري شیبو پورې را سره مل اوسئ. ساتون که دا هیواد افغانستان دا اتل و میرویس خان روبی پرودو هم پر هینا و اصفهان دا اتل و میرویس خان دا اتل و میرویس خان دا اتل و میرویس خان. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې د میرویس خان نیکه د داستان په شپږمه برخه کې موږ دغه ځای بیانوي. مولوي ګلاب الدین له هغه بل کونجه راغبرګه کړه. الله دې د دین او وطن لوی خدمتګار کړي. نن یې درېیمه ده، په غوږ کې دې ورته اذان کړی دی. شاه عالم خان ورته وویل هو کې مولوي صاحب، همهغه اول سهار مې وکړ. مولوي صاحب وویل ډېر ښه ډېر ښه. په دیني روایاتو کې راځي چې اذان واوري د ماشوم ارواح ارامه سي. شکر وباسئ چې د اسلام په خاوره کې د مسلمان په کاله کې دنیا ته راغلی. یو د تورې منډې ژیرې خاوند له هغه بله اړخه پرې راغبرګه کړه او ویې ویله خدای دې مو له دې پردو ظالمانو خلاص کړي. که دوی پر موږ حاکم پاتې سي، زموږ اولاده به خدای خبر چې په محمدي دین پاتې سي که نه. ناصر خان ځواب ورکړ رسول جان ډېره ګل خبره دې وکړه. له دې سپیرو سره شراب او بیپتي ډېره سوې ده. دا اوس دوی هره شپه د ښځو او نارینهو د شرابو او نڅا ګډ مجلسونه جوړوي. زموږ خلک هم ورغواړي او په لوی لاس یې په فساد اړوي. الله دې موږ ته همت راکړي چې وطن له دې فتنې څخه ژر پاک کړو. شاه عالم خان پرې ورغبرګه کړه او ویې ویل خان لالا، تر ټولو ستر فساد په قام کې اختلاف ته لمن وهل دي. دا صفویان زموږ د یوه قام دوستان نه دي، خو په موږ کې نفاق ته لمن وهي. یو نیم په عقل خام یې د غوړو لاپو تر اغېز لاندې راسي او د شیطان په لومه کې پرېوځي. غلیجي په دوراني وهه او دورانۍ پر غلیجي. نو دوی ستره فتنه هم دغه ده. ده ورته ویل هو غم په موږ کې دی. زه خو د قام مشر او کشر ته همدغه وایم چې پردي وي. دوی زموږ لوټولو ته راغلي دي. دا تر ټولو ستر ذلت دی چې موږ دوی ته په اطاعت سرونه ټیټ کړو. تر هغو لا زیات ذلت بیا دا دی چې موږ د دوی له غیږې د خپل قام او خلکو پر خلاف ودرېږو. غرمه مهال میرګل دروازه نیمکشه کړه. شاه عالم خان ته یې په ټیټ غږ وویل اخان صاحب ډوډۍ تیاره ده. هغه په لوړ غږ وویل اخان لالا ډوډۍ به راوړو تیاره ده. کوزه او چلمچې وګړنګېدلې. لږ وروسته اوږد دسترخوان وغوړېد او د وریجو او غوښو ډک پتنسونه او کاسې پکې کتار سوې. تر ډوډۍ وروسته شاه عالم خان ته یو ځل بیا ټول مبارکي وویله. نوي ماشوم ته یې د خیر دعاګانې وسوې او په ګډه ټوله حجرې نه د ماپښین د لمانځه لپاره د جومات په لوري وخوځېدله. ماشوم د مور په غیږ کې په خواږه خوب ویده و. د مور پر مخ د حیا سرخي خپراوه او په غیږ کې ماشوم ته یې له هیلو په ډک نظر کتله. د تیرې شپې خوب یې داسې په یاد و لکه دا څو شېبې مخکې چې یې په رڼو سترګو لیدلی وي. نوراني څېره، سپینه اوږده ژیره او شمېرلې خبرې یې بیا په غوږونو کې ګړنګېدلې. دې ته ویل سوي وه لورې دغه زوی دې ښه تربیت کړه چې لوی سي، لوی کارونه به وکړي او په زیارت د بیت الله به مشرفه سي او له نسله به یې پیدا سي باچاهان چې دین به روښانه کړي. د نیکه شمېرلې خبرې بیا په غوږونو کې راغبرګې سولې او بیا په غیږ کې پراته ماشوم ته ځیره سوه. له ځانه سره یې په ټیټ غږ زمزمه کړه زه به دې په روزنه کې هیڅ لټې ونه کړمه، په اوداسه به درته شیدې درکومه، خدای ته به زارۍ کومه چې میرویس مې سپېڅلی انسان سي، د قام خدمت وکړي. ماشوم راویښ سو، په غیږه کې یې لاس او پښې غورځول. په سترګو کې یې له مینې ډکه ځلا وه چې نیغه زړونو ته ولوېدله. مور یې پرې ورټیټه سوه، پر تندي یې ښکل کړ. له ځانه سره بیا وویله بچې له خدایه دې داسې مېړانه غواړم چې د هېواد برخلیک بدل کړي. ماشوم څپېړې غورځولې، مور ته یې کتله، ژبه یې په خوله کې اړوله. هغې له غیږې راواخیست، بیا یې غږ وکړ ګلنارې تروري. یوه د ځوانیو پر وروستیو پوړیو ولاړه مېرمن ورته ودرېدله او ویې ویل بیبي جانې څه دي؟ هغې په درانه لهجه ورته وویله ترور جانې دا ماشوم در سره واخله چې زه اودس تازه کړم، د شیدو وخت یې دی.
ګلنارې ورته وویل په سترګو بیبي. بیا یې میرویس ترې واخیست، یو ځل په تندي ښکل کړ او بیا یې په وړه ژبه ورته په خبرو سوه. نازو جګه سوه، له خونې ووتله. لږ ځنډ وروسته یې مخ پر ټیکري واچاوه، بیرته راغله. ماشوم یې له ګلنارې ترور نه واخیست، د خونې په یوه کونج کې تر پلو لاندې کړ. بیا یې وویل ترورې یو منګی اوبه راوړه، هیلۍ ته ووایه په تناره کې اور بل کړي. زه چې ماشوم ته شیدې ورکړم ډوډۍ ته به زوالې ورته جوړې کړم. ګلنارې وویله بیبي په سترګو او بیا په تراټ له خونې ووتله. لږ شیبه وروسته بیا دروازه خلاصه سوه او شاه عالم خان کوټې ته ورننوت. د نازو بیبي څنګ ته ورغی، هغې ماشوم ده ته ونیاوه. شاه عالم خان ترې واخیست. نازو جګه سوه، د قرآن کریم د ریل تر څنګ یې یوه پاڼه راواخیستله او په مسکا یې شاه عالم خان ته ونیوله. هغه پاڼه واخیستله، ویې ویله او ویې ویل دا څه دي؟ بیا یې پاڼې ته وکتل، لیکلي وه میرویس خان د شاه عالم خان زوی، د زیږېدو نیټه 1480 هجري قمري. شاه عالم خان مسکی سو، کاغذ یې بیرته نازو بیبي ته ونیاوه او ویې ویل همهلته یې بیرته په ریل کې کښېږده. هغه د صندوق په دړه هم دغه نیټه ولیکله. لوړ مازدیګر و، د کاریز پر غاړه ولاړ دنګ چنارون د شمال څپو ته زنګېدله. د چنارون د پاڼو له شرشر سره د مرغیو غاړو په ځا سندرېزه کړې وه. شپانه لاره نه وه راویستلې. د پخوا په څېر د کاریز پر غاړه څو پیغلې او څو تنه د پاخه عمر میرمنې منګي په لاسو کې په بانډار ناستې وې. دا یې معمول و چې څو لپې اوبه به یې منګي ته ور واچولې، بیا به یې یوه دمه د کلي پر شا او بد خبرې وې. تر میاشتې زیاته موده اوښتې وه چې د دوی بانډار د شاه عالم خان د نوي ماشوم او د هغه پر مور تود و. یوې وویله ډېر برکتي ماشوم دی. نازو بیبي یې د سر په خیرات د کلي خوار او غریب ټول ماړه کړله. دا د بسو توړۍ خبره وه. ګلنارې یې په خوله کې ور ولوېدله. و توړۍ بیبي خو له اولې ورځې په خیر او ښېګڼه کې نامي ده. ګلناره د کلي د یوه بېوزله کور مېرمن وه چې د خان په کور کې یې کار کاوه. ورځې یې پورته کاش کړلې او ویې ویله برکتونه خو له نازو بیبي سره راغلي. د بازمیر اکا کونډې بیا ور غبرګه کړه. رښتیا وایي خورې، په خدای که یو لاس پر بل خبرېږي. دې به له خوارانو سره لاس کړی و. د خپل واده کمیس یې زما لور ته راکړ. د ملا شمس الدین اخوند پیغله لور هاجره چې لږ لوستې وه په خبرو کې ور ولوېدله. پلار مې ویل چې نازو بیبي په لوی کاله کې لوی سوې ده. په کاله به یې ټوله ورځ کاروانونه تېرېدله، څوک وږې نه ترې تلله. په لویه کاله کې لوی سوې ده او په لویه کاسه یې خوړلې دي. ګلنارې بیا وویل ما خو د خان لور نه ولیدلې چې کور جارو کړي، خو بیبي له موږ سره د کور په کار کې سمه بوخته وي. د ملا صاحب لور بیا وویل زموږ د خان خولۍ په غوړو کې ده چې خدای داسې بیبي ورته د کور ډیوه کړه. د میرو اکا کونډې وویل خدای دې زموږ له سره نه کموي. امین امین. هاجرې وویله شاه عالم خان په سیمه ولس کې سرګردانه او بوخت دی. د قام نارینه ټول د پردو دښمنانو په ویر اخته دي. په جرګو مرګو بوخت دی چې له شره یې څه ډول ځانونه بېغمه کړي. د کور او کلي پوښتنه ګرویزنه نازو بیبي ته ورپاتې ده. بیبي په مردمدارۍ پوهیږي، کتابونه یې لوستي دي، هم په شریعت خبره ده او هم د کور او کلي په دود او دستور. د خونې په یوه تاخچه کې د تیلو څراغ بلېدی. وړوکې لمبه د پرانیستې دریڅې نه د شمال نرۍ څپې ته په یوه او بله خوا کږېدله. د باندې سوکه سوکه تیارو خپل پیڅول ورټولاوه. نازو پر مسلې ناسته وه، لاسونه یې ستر څښتن ته په دعا لپه کړي وه. تر اوږدې دعا وروسته یې د خونې په کونج کې پر میرویس ور چوپ کړله چې په درانه خوب ویده و. زوی ته یې په مینه وکتل، له ځانه سره یې وویله عمر دی تېرېږي، 10 کاله د سترګو په رپ کې تېر سوله. بیا جګه سوه، له خونې ووته. لږ ځنډ وروسته له کوزې سره بیرته راغله. له کوزې نری تاو جګېدی، د باندې لا تیاره وه. ورغله د ماشوم سر ته کښېنستله، په مینه د هغه پر تندي لاس کښېښود، ورو یې وخوځاوه. میرویس بچیه جګ سه لمونځ قضا کېږي. ماشوم له درانه خوبه راویښ سو، لاسونه یې وغځوله. مور یې په مینه ورته تکرار کړه بچیه پاسه لمونځ دې قضا کېږي، بیا به سبق ته درومې. هغه په ماشومانه ناز ورته ویل لمونځ کومه خو نن سبق ته نه ځمه. مور یې ورته ویل جومات ته ولې نه ځې بچی، سبقونه دې قضا کېږي. میرویس ورته ویل بس نن نه ځمه، د خوړ په غاړه له کلیوالو سره توپ ډنډه کومه. ماښام مرجان راته ویل چې سهار به لوبې کوو. مور زوی تر لاسو ونیاوه، له بسترې راجګ کړه. په دلاسا یې ورته وویله بچی سبق دې تر لوبو غوره دی، ته د قام د مشر زوی یې، ستا پر اوږو به د ولس د مشرۍ بوج وي. ماشوم میرویس لا هم پر خپل ضد باندې ولاړو چې اودس یې وکړ. راغی د مور په مسله باندې پر لمانځه ودرېدی چې لمونځ یې ادا کړ. له کړکۍ نه ښکارېدله چې رڼا پر تیاره غالبه سوله. مور پنج کتاب او قدري غبرګ په لاسو کې نیولې ورته ولاړه وه. د میرویس په سترګو کې د مینې او شرارت رڼا ځلېدله. پر شونډه یې مسکا راغله. له مور نه کتابونه واخیستله، د دروازې په لور روان سو. بیا ویله نن به ولاړ سمه، خو سبا ته زه نه ځمه. له اوږدې مودې راهیسې هر سهار د مور او زوی ترمنځ دا خبرې تکرارېدلې.
شاه عالم خان د قام مشر و. د دوی په لوی حجره کې به هر ورځ له شاوخوا کلیو راغلي میلمانه وه. میرویس بچي له مسجد څخه راغی، کتابونه به یې په تاخچه کې تر ریل لاندې کښېښودله. له مور او وړوکي ورونو سره به یې سبانارۍ کاوه. د مور له نصیحت وروسته حجرې ته تللو. د مشرانو خبرو ته به یې غوږ نیوی او چوپ به ناست و. یو ورځ غرمه مهال په حجره کې د قام سپین ږیري ناست وه چې میرګل سلیدلی او ورخطا ورننوت. خان صاحب راغلل، هغه د کافر زامن راغلل، خیرو اکا تر لغتو او سکانو لاندې اچولی دی. خان ورته وویل صفویان دي؟ ده ورته وویل هو 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 وکې وکې. واته تنه ټول د سترګو په رپ کې راجګ سوله. شاه عالم خان ګړندی د دروازې په لوري ولاړی. دوی ته یې د لاس په اشارې سره وویله تاسو لږ صبر وکړئ. بیا په بیړه له حجرې ووت. څو شېبې چوپتیا خپره سوه. میرویس له مور او مشران د صفویانو د ظلمونو ډېرې کیسې اورېدلې وې. په زړه کې د هغوی د لیدلو تلوسه وه. اوس چې میرګل دا خبره راوړه، میرویس هم په حجره کې ناست و. عجیب احساس یې درلود، هم یې د صفوي پوځیان لیدو تلوسه وه او هم په ویره کې و، ځکه چې د هغوی د ظلمونو ډېرې کیسې اورېدلې وې. هغه ورځ ور په یاد سوه چې د دوی په حجره کې ډېر کسان راټول وه. میرویس د پلار تر څنګ غلی ناست و او په حجره کې راټولو کسانو یو پر بل پسې د پردیو یرغلګرو د ناکردو کیسې کولې. میرویس ته میروخان د شهباز کلي هغه بوډا ور په یاد سو چې د کیسې له پیل نه وړاندې به تر سترګو د اوښکو لښتۍ پر ژر رامات سو. د میرویس خان اکا کلي ته صفویان ورغلي وه. کیسه یې کوله چې راغلل د کلي تر څنګ په یوه بڼ کې یو څو تنه ښځې ولیدلې. دوی یې د بې عزتۍ اراده درلودله. ایمل خان او ځوان بچی د هغو میرمنو په دفاع کې پر یو پوځي د ډبرې ګزار وکړ او د هغه ماغزه یې پرې راوویستله. نورو پوځیان د تورو او نیزو په ګزار زوی ورته د مور او پلار په مخ کې سوری سوری او ځای پر ځای شهید کړ. د ایمل جان په جنازه کې د شاه عالم خان په شمول د شاوخوا سیمې په سلګونو کسان راټول سوله او بیا تر ډیره وخته پردي پوځیان د دوی کلي ته نه ورتلل. ایمل نه یوازې د میروجان اکا د بوډاتوب تکیه او امسا وه، په کلي او ولس کې د ښو اخلاقو او چټې ځوانۍ غورې کېدلې. د پر شهادت پر ټوله سیمه د غم ټغر پرېوت. د پارسي یرغلګرو پر خلاف هم د ولس کرکه ډیره زیاته سوه. د میرویس سترګو ته هماغه ورځ ودرېدله چې د میروخان اکا له ژړا سره ډیرو مشرانو سترګو ته د شملو پیسې نیولې وې. دی چې کور ته راغی مور ته یې کیسه تېره کړه. مور یې هم په ژړا سوله. د دروازې له کړپه سره میرویس د تیرو وختونو له خیالونو څخه راووتی. پلار یې ولید چې له تورو او ټوپکو سره حجرې ته راننوتی او بیا ویل دا د سره واخلي راځي چې د دې کاپیرو حساب کتاب په لاس کې ورکړو. بیګلر بیګي د قام له مشرانو سره ژمنه کړې وه چې نور به د دوی کسان کلیو ته نه ځي. که څه خبره وه په خپله د سیمې له کسانو به یو څو تنه کلیو ته ځي او له مشرانو سره به په صلاح او مشوره عمل کوي. خو نور نو حوصله په کار نه ده، پر خدای توکل چې هر څه پیښه سوه. بیا یې څو تنه چې تر نورو غښتلي او ځوانانو په نامه واخیستله. سلیمه، عمرخانه، مارزکه، راسئ دغه در سره واخلئ. 2 ټوپک او 4 تورې په غولي کې کښېښودې. له یوه اړخه غږ وسو خان لاله زموږ کره هم 2 تورې او 1 ټوپک دی خو باروت نه لرو. د هغه تر څنګ یوه خوارنجي کې سړي وویل باروت به زه راوړمه. یو بل هم غږ کړ زموږ کره هم سته. 3 نورو هم وویله چې هغه به هم راواخلو. شاه عالم خان ورته وویل هلئ څه چې په لاس درځي صرفه مه کوئ. د سترګو په رپ کې ټوله حجرې ووتله او د لوی دروازې په لور په شاه عالم خان پسې سوله. میرویس دوی په منځ کې روانو. یو تن پرې غږ کړ وراره ته مه ځه ژوبل بس یې. میرویس ځواب ورکړ یا اکا زه به خامخا د سره ځمه، صفویان به ووینم، ډېرې مې لیدو ته تلوسه ده. تر دروازه لا وتلې نه وه چې د باندې غږ سو وتښتېدل. د برجوري کلا دروازې په مخ کې یو د 45 او 50 کلونو میروژي ږیرې خاوند په خاورو او وینو ککړ ولاړ و. یو ځل موټ یې له جامو خاورې څنډلې، د پګړۍ په شمله یې له مخ نه وینې او خاورې ورته پاکولې. لویه ګڼه ګوڼه جوړه ده، د کلي نارینه او ښځې ټول دلته راټول دي. شاه عالم خان چې پرې ور ووتله هغه ټپي په حسرت سره وویله ولاړله د بې غیرت زامن ولاړله، اوس به تر کمال خیلو تیر سوي وي. شاه عالم خان خپل نوکر ته مخ ور واړوه، آس مې زین کړه. بیا یې ټپي ته مخ ور واړوه ویې ویل خیرګله ډېر خو به ژوبل سوی نه یې؟ هغه ځواب ورکړ خانه بلا یې وبرکت یې نه و، خیر دی رک روغ یم. بیا تر غوښ پاسه پر یو ځای ګوته کښېښودله. دغه ځای لږ ګرېدلی، له بې رحمو او بې دینو به د خیر څه تمه کوو. یو بل تن وویله خان صاحب ته یوازې پسې ورځې؟ یوازې دې نه پرېږدو، موږ هم در سره ځو. شاه عالم خان وویل نه زه په دوی پسې نه ورځمه، راګیرولی نه سو، خو نور باید د دې نامردو سمه چاره وکړو. خان الله ته ورځمه، له هغه سره په سلا باندې د قام مشران راټولومه. خیرګل اکا د سترګو په اشاره ځان وپوهاوه چې څه ورته وایي. هغه کلیوال ته وویله نور ولاړ سئ، دلته څه کوئ؟ درځئ د قام په مشوره به یو سر معلوم سي، بیا به خبره سره کوو. راټول نارینه او میرمنې بیرته څوک د کورونو څوک د سارا په لور سره تیت سوله.
خان صاحب له 3 نوکرانو سره پاتې سو. میرویس هم مالته غلی حیران د ایران ولاړ و. خان خپل نوکران ته اشاره وکړه. خیرګل اکا ته وویله دوی خپل دي. څه دی ویل؟ هغه لږ ورنږدې سو، لږ په ټیټ غږ ورته وویله. له دې کاپیرو سره 2 تنه مول وهلي هم وه. یو مې ونه پیژنده، خو په دا بل مې شک راغی چې د کاریز د صدو خان اکا زوی و. خان ورته ویل دا څه وایه؟ صدو اکا خو غیرتي پښتون دی، زوی دومره سپکې ته مخ کولی سي؟ ده ورته ویل خانه په پلار کې خبره نسته، خو یو نظر مې د هغه پر څېره ولګېد. هغه ببر زړېدلي بریتونه مې چې ولیدله بیخي د صدو اکا مشر زوی عمر ته ورته وم. زه د دوی تر لغتو او ګزارونو لاندې په خپل غم کې وم، خو یو سرشن نظر مې پرې ولګېدی. مول یې وهلی و خو شمله یې ولوېدله. شاه عالم خان په فکرونو کې ډوب سو. نوکر یې سورګل له دروازې راووتی چې ځینکړی سپین آس یې تر جلب نیولی و. هغه بیا په ټیټ غږ وویله اوس خو نو خبره نوره هم سخته سوه، که د فتنې مخه ونه نیسو کرار به په چل او دوکه زموږ تر خپلو پرګنو پښې راوغځوي. اوس یې چاره په کار ده، اوس یې نو چاره په کار ده. بیا یې خیرګل اکا ته وویله ولاړ څه ټپونه دې ټکور کړه، لږ آرام وکړه، خدای لوی دی، دا قام به دومره نه بې غیرته کېږي. که د خدای رضا وه د دې ټولو ناکردو غچ به ترې اخلو. بیا دی د ناصر خان د کلا په لور روان سو. شاته یې مخ ور واړوه. میرویس بچیه کاله ته ولاړ سه، زه لږ لرې ځم. میرویس د خپلې کلا پر لویه دروازه ورننوته. شاه عالم خان لا د ناصر خان کلا ته نه ورسېدلی چې شاته د کلیوالو شور ماشور واورېد. بیرته راوګرځېدی. یو کلیوال یې ښې مټ پر کیڼ لاس ټینګ نیولی و. وینې د ګوتو له چاکونو راوتلې. یو بل ځوان د خپل پټکي څنډه وشلوله. مټ یې تر ټپ پاس کلک وتاړه. جمعه خان چې له درد به تور او شین سو کیسه کوله. کمال خیل یې برباد کړله چې څوک په مخ ورتلل په تور او نیزو کې ټومبل. ما ځان له دیواله راوغورځوه، له شانه یې ډز راپسې وکړ. د شاه عالم خان پر سترګو تیاره راغله. کلیوال ته وویل هلی بیړه کوئ. په څو شیبو کې 22 تنه چمتو سوله، له چا سره توره، له چا سره تبر، 4-5 دان پر ټوپکونه چې په لاس ورغلل ورسره واخیستله. 2 تنه سپاره او نور پیاده د باد په څېر والوتله. شاته یې د پښو ګردونه پاته سوله، خو پر کمال خیلو قیامت تېر سوی و. له ډېره کورون لمبې او دودونه جګېدله. کوڅې پر شهیدانو ډکې وې. د عرصات ورځ وه. د صفوي پوځیانو هیڅ نشم نه وه. 100 تنه بوډۍ ښځې په وینو کې پر پرتو ځوانانو ورغوړېدلې وې. ژړاګانو، کریږو او پریادونو د خدای عرش ته لاره ایستله. د دې مړیو په منځ کې یو 10 کلن هلک ولاړ و. توره یې پر ځمکه تکیه کړې وه او پر مخ یې د اوښکو سیلاب روان و. یو وخت یې یو چا پر اوږه لاس ورته کښېښوده. راځه بچیه. میرویس شاته وکتله. د پلار ژېره هم په اوښکو لمده وه. کله د جنګیزي وحشت په څپو کې د کنډواله او برباد سوي بغداد ننداره ښودله. 1 ساعت وروسته شاه عالم خان د خان لالا ناصر خان په حجره کې ناست و. له خپل کلي تر کمال خیلو د صفویانو د وحشت کیسه ورته تېره کړه. وخت څرخونه خوړله. شپې او ورځې په اونیو او میاشتو کې ډوبې سولې. کلونه یو پر بل پسې واوښتله. د کندهار، بلخ او کابل برخلیک د بخوا په څېر د ډیلي او اصفهان د واک په تالارونو پورې غوټه و. یو بل نسل هم د آزاد ژوندانه ارمان خاور ته ورسره یووړ. د لوی کندهار د قومونو واګي هم د پلرونو پر ځای زامنو ته ورترغاړې سولې. 2 هفتې پر سیوري د ویرې ټغر راغوړېدلی و. یوه اونۍ کېدله چې د هوتکو خان شاه عالم خان وفات سوی و. په لنډه موده کې د زلمي میرویس خان پر اوږو 2 ځله د غم غرونه راپرېوتله. 3 میاشتې وړاندې یې مور وفات سوې وه او دا دی اوس د پلار د ماتم پر ټغر ناست و. کله یې ټول په ویرو ډوب و، سره له دې چې نن دلته د هوتکو تر 80 تنو مشران راټول وه. خو کله په عجیبه چوپتیا ډوب و. د هدیرې په څېره چوپتیا چې زړونه پکې ترک چاودېدله. میرویس خان سپینې جامې اغوستې وې. یوه خړه بګړۍ پر سر وه. په خپله لویه حجره کې د مشرانو په منځ کې ناست و. د تیرو 3 میاشتو درنې تر کال اوږدې او ویرجنې شپې یې یوه سترګو ته درېدلې. زړه به یې راډک سو، خو د کوم مشر د تسلۍ غږ به راپخود کړ. هغه به بیا له دې چاپېریال نه هماغه ویرمنو شیبو ورسره په اوږه کړ. د حال او لنډې ماضي تر منځ یې ټالونه خوړله. ویر یې د سیوري تر غره لوی و، خو چې په کوم غېږه کې روزل سوی و هغوی اجازه نه ورکوله چې داسې پیښې اراده ماته کړي. میرویس خان یو ځل بیا د تیرو یادونو له شیبو سره و چې د مشرانو شور یې د خیالونو تنابونه ورغوڅ کړله. بس موږ پرې امین دی، تر ده غوره مشر به څوک وي؟ خان لالا پرېکړه دي پر سترګو. میرویس خان د نازو او شاه عالم خان د کور نیالګی دی. انشاءالله ټول قام به تر سیوري لاندې اسوده سي. میرویس خان حق پک سو. داسې څه یې واورېدله چې د ده په خوا او خاطر کې نه ورتېرېدله. مشرانو پرېکړه کړې وه چې د قام د مشرۍ پګړۍ پر سر ورته کښېږدي. ځوان میرویس خان جګ سو، لاس یې اوچت کړ. په لویه حجره کې چوپتیا خپره سوه. ده غوښتل مناسب الفاظ او جملې راټولې کړي. له لږ ځنډ وروسته یې وویله: ناصر خان لالا،
درنو مشرانو، زه ستاسو له نیک نظر نه مننه کوم. تاسو ماته لوی عزت راکړ. تاسو د خدای درانه او سرلوړي ولري. خو زه ستاسو کشر یم، ستاسو د اولاد پر ځای یم. پلار مې دی الله د جنتونو سردار کړي. هغه د قام مشر و. زه به د خپل قام خدمت خامخا کوم. د خپل پلار شمله به جګه ساتم. دا مې در سره ژمنه ده. خو زه د قام د مشرتابه د درانه پیټې له وشتولو بخښنه غواړم. په کوم قام کې چې د خان لالا په څیر درانه مشران وي، ما ته څه حاجت دی چې د قام د مشرتابه پګړۍ پر سر کړم؟ ما دا ډیر لوی ویاړ دی چې داسې دروند قام او درانه سپین ږیري لرم. زه ستاسو خدمتګار یم. پر ما حکم وکړئ، خو د مشرتابه له درانه بوج نه مې وبخښئ. میرویس خان کښېناست. څو شېبې چوپتیا خپره سوه. یوازې د حاجي صدو خان د تسبو ټک ټک پکې اورېدل کېدی. ډیرو د سترګو د کنجونو څخه د هغه تسبو ته کتل او ټقونه یې شمیرل. بیا د وتوکو بوډا مشر ناصر خان غاړه تازه کړه. ټولو د هغه په خوا باندې سترګې ور واړولې. د مشر خان دروند غږ د حجرې په دیوالو کې راغبرګ سو. میرویس خانه، الله دې مور او پلار دواړه وبخښه. تا ته د دې لوی مصیبت زغم او صبر غواړو. نن چې د قام مشرانو کومه پریکړه واوروله، دا نه کومه عاطفي پریکړه ده چې تا پرې خوشحاله کړو، او نه د قام په کچه داسې پریکړه کیږي چې یوازې چا د خوشحالولو لپاره وي. د قام پریکړې د قام د لویو ستونزو د حل لپاره وي. ستا د مشرتابه په باب موږ دا څو ورځې سلاوي کړي دي. د قام د مشرتابه لپاره چې کوم څه ته اړتیا ده، ان شاء الله هغه ټول موږ په تا کې وینو. ته ځوان یې، خو عقل دې د مشرانو په څیر پوخ دی. دنیا دې لیدلې ده. د وخت د باچاهانو په خوی او بوی خبر یې. په لوی کاله کې رالوی سوی یې. لاس دې ډک دی. د ولس په درد او غم تر هر چا ښه پوهېږي. بچیه، نور د قام خدمت ته ملا وتړه. ناصر خان دا وویله. بیا لږ چوپ سو. وروسته یې د حجرې پر حاضرو کسان نظر راوګرځاوه. ویې ویله، ستاسو پرې امین دی؟ د هرې خوا څخه دا غږونه اوچت سول. هوکې، پرې امین مو دی، پرې امین مو دی. میرویس خان غوښتله څه ووایي، خو د لوی خان په مخ کې د نور څه ویلو جرأت ونه کړ. ناصر خان یو تن ته اشاره وکړه. یوسف خانه، بګړۍ راواخله. بیا راجګ سو. څو تنه نور هم دغه خواته ورغلله. یوه توره پګړۍ راوړه او د ځوان میرویس خان پر سر یې ورته کښېښودله. 2 ورځې وروسته په یوه بله غونډه کې له نیمروز تر غزني او ژوبه د پښتني قومونو زیات مشران راټول سوله، او د هوتکو د خان پر مشرتابه هغوی هم لاسونه اوچت کړله. قدرمن اورېدونکو، زموږ بیان به جاري وي، خو تر یوه نوي عنوان لاندې، چې هغه عنوان دی د فساد ځاله. اصفهان، 1904 زیږدیز کال. د زندان خونې ته له پاسنۍ دریڅې نه دومره رڼا راتله چې خړ ډبرین دیوالونه او پر هغو توربخن د وینو خاپونه روښانه ښکارېدله. د زندان پر دیوالونو 2-3 ځایه داسې ښکارېدله چې کوم بندي څه لیکلي، خو بیا وروسته ړنګ سوي چې څوک یې ونه لوستلی سي. پاخه ډبرین دیوالونه او پر هغو خاپونه او نښې د وحشت، بېرحمۍ او مظلومیت یادګارونه وه چې په لیدو یې پر بدن ویښتیان شخ درېدله. پر دیوالونو د وینو خاپونه او تر دریڅې لاندې د سړي تر قد لوړه 2 اوسپنیز میخونه چې لوی د اوسپنې کړۍ پکې ټینګې وې. پر دې ګواه و چې دلته به ډیرو انسانانو له عذابه د خلاصون په پار له واکمنو د مرګ خواستونه کړي وي. دې دیوالونو به څومره کریږي، زګیروي، سلګۍ او زارۍ اورېدلې وي، خو پر ډبرینو دیوالونو او ډبرینو زړونو به یې څه اغېز کړی وي. وړوکې دریڅې ته مخامخ اوسپنیزه کلکه دروازه وه چې په هغو کې هم د 2 سترګو د څار یوه وړوکې دریڅه ښکارېدله چې اوس اوسپنیزه تخته پرې راکش وه. له درشل لاندې دومره تشه وه چې بندي ته له هغه څخه په لوښي کې اوبه او ډوډۍ ورکړي. دروازې ته مخامخ تر پاسنۍ دریڅې لاندې یو تخت و چې یوه د لوړې ونې مټور بندي دیوال ته پکې ډډه وهلې وه. د بندي له جامو او د تخت له وزې ښکارېدله چې کوم معمولي څوک نه و. پر ویښتیانو یوه خړه خولۍ راغوړولې وه چې تر غوږو پورې رسېدله. ورمېږې له خولۍ نه په راوتلیو جوړو ویښتیانو پټ و. په سره تمایل اوږده مخ کې یې روښانه شین وزمه سترګې له سړو تودو سره د مقابلې ښکارندویینې وې. خوله یې د بریتونه او ژیرې په ګڼو ویښتیانو کې پټه وه. پر مخامخ دیوال یې سترګې شخې کړې وې. د وینو خاپونه یې نه شمېرله. داسې ښکارېدله چې د خیال مرغۍ یې له دې تیاره زندانه ډېر لرې الوتی دی. د دروازې غږ یې د خیالونو مزل رالنډ کړ. له هغه ځانګړي غږ سره دروازه پرانیستل سوه. یو جګ سړی چې توره منظمه لونګۍ پر سر وه، ړنګۍ څوکیداري ژیره یې، نری مخ، تر معمول هم اوږده ښکاره و. له 2 تنو برچپک ساتونکیو سره ورننوت. بندي لږ نیغ کښېناست. راغلی کس خپلو ساتونکو ته د وتلو اشاره وکړه. هغوی ووتله. دروازه یې بېرته پورې کړه. راغلی سړي چې اوږده توره چپنه یې ګلکاري سوې وه،
په ملا کې یو خړ د څرمنې کمربند و. په ښکلي طلایي پوښ کې یو خنجر یې د نامه کیڼ اړخ ته پکې ټومبلی و. 2-3 ځله یې په دغه وړه خونه کې یو او بلې خواته قدم وواهه. بیا راغی د تخت پر یوه څنډه کښېناستی. بندي ته یې په پیکا مسکا څو شېبې وکتله. بیا یې په حسرت سر وخوځاوه. ویې ویله والله مقامه ستا غوندې میړونو ځای زندان نه دی. بندي ساک سو. د راغلي سړي په وړو روښانه سترګو یې خپلې سترګې ورشخې کړلې. غوښتل یې د خبرې په اصلي مفهوم یې ځان وپوهوي. هغه وړوکې سترګې نورې هم چغې کړلې. مسکا یې پر شونډو لږ ژوره سوه. شهزاده ډېر افسوس دی چې د زندان په دې تیاره ګوټ کې شپې تېروي، هسې له خپل برخلیک سره لوبې کوي. د بندي شونډې د ببرو ویښتانو له منځه راښکاره سوې. که ستاسو هیله هماغه پخوانۍ خبره وي، ځواب مې هم دغه دی چې زه مې خپل دین نه پرېږدم. د نري مخ خاوند لاس وغورځول، سر یې وخوځاوه. له برخلیک سره لوبې مه کوه، د دین پرېښودو خبره نه ده. بیا لږ ورنږدې سو. لاس یې د هغه د ټټر پر کیڼ اړخ کښېښود. ویې ویله د کاراتلي واکمنه، دین او عقیده دلته ده. پر دې یوازې خدای پوهیږي چې دا د خدای کور دی که د ابلیس. ته که د خپلو احساساتو غلام ویې، هډوکې به دې په دې تورو دیوالونو کې وراسته سي. څو کلونه دلته پروت یې، که د احساساتو پر ځای له عقل کار وانخلې، بس یو وخت به دې بوین مړی له دې دیوالونو څخه ووځي. چیرې به په کوم ګوټ کې خاورې در باندې واړوي، بیا به هیڅوک هم خبر نسي چې دلته د ګرجستان یو مغرور واکمن تر خاورو لاندې دی چې هیڅ چاته یې سر نه ټیټاوه. بندي بیا شونډې خلاصې کړلې. سم جن غوندې غږ یې اوچت سو. څه غواړې؟ سپین راته ووایه. ده ورته ویل غواړم چې له دې تور دیوالونو ووځې. د ارګا بارګا خاوند وې، په زرګونو پوځ دې تر قومندې لاندې و. او بندي د هغه خبره ورغوڅه کړه. ویې ویله هیواد به مې د چا تر واک لاندې وي؟ ده ورته ویل هیواد به دې هم خپل سي، خو په هوښیارۍ او حکمت. بندي وویله نو ستا دین به غوره کوم؟ د نري مخ خاوند وخندله. دروازې ته یې وکتله. بیا یې په ټیټ غږ وویله که دې زړه نه غواړي له خپل دینه مه اوړه، خو ځان په ښکاره مسلمان د امامانو پیرو وښیه. خپل کار دې وکړه. بیا لږ چوپ سو. وروسته یې وویله ما د اصفهان په دربار کې ټول د حسن آغا په نوم پیژني. څوک خبر دی چې زما اصلي نوم، دین او مذهب څه شي دی؟ څه غواړم او لوی ارمانونه مې څه دي؟ شهزاده دا د دینداري او خدمت شعارونه خو هسې وسیله ده. پر دې چالاکان خپل ژوند جوړوي او عام سادهګان په خدمت ګماري. بندي هغه ته په ځیر ځیر وکتله. په شنو سترګو کې یې د شک او حیرانۍ نښې راښکاره سوې. بیا یې مخ بلې خواته واړوه. ویې ویل زه په داسې لوبو نه پوهېږم. ده ورته ویل چې نه پوهېږې، په همدې تورو دیوالونو کې د خپل برخلیک انتظار کوه. بیا یې پر شونډو مرموزه مسکا تېره سوه. زیات یې کړه ته دې خپل کړو وړو ته لږ پام وکړه چې تر اوسه دې څومره خلک وژلي، څو کورونه دې برباد کړي. دا ستا د دین حکم و؟ ستا د دین حکم همدا دی چې بې وزله خلک ووژنه او وینې توی کړه؟ بیا یې په ټیټ غږ له ځانه سره وویله دین څومره مظلوم سو، د دین په نوم څومره جنایتونه کیږي. حسن آغا دا وویله او له ځایه جګ سو. تر وتلو مخکې یو ځل بیا بندي ته مخ ور واړه. ویې ویله واکمني او باچاهي عقل او هنر غواړي. ته دا هنر لري هم هیر دې سول. یو وخت یې ګټې له اصفهانه سره وې، د اصفهان تابع وې. بیا دې عثمانیان ته مخ واړوه، له هغوی سره ودرېدلې. ورور دې له روسانو سره دی، بل ورور او راره دې د اصفهان د دربار سړی دی. د چا چې چیرې ښه هلته یې شپه. ما چې تا ته څه وویله دا ستا د برخلیک خبره ده، ښه فکر پرې وکړه. د باچاهۍ وضع پر یو حالت نه وي، اړتیاوې وي او لومړیتوبونه بدلیږي. نن یو چانس لري، سبا ته بیا نسته. اونۍ وروسته دې احوال اخلم، دا به دې وروستی چانس وي. او بیا هغه دروازې په لور مخ ور واړاوه. پخوا تر دې چې ووځي بندي ترې وپوښتله ته په دې مسله کې ولې دومره تود یې؟ حسن آغا مخ ورته ور واړاوه. پر شونډو یې مسکا وغوړېده. ویې ویله بیا درته وایم چې زه ولې دا لیوالتیا لرم. یوازې دومره درته وایم چې تر ما پورې هر سړی د خپلو ګټو یار دی. زه چې کوم وړاندیز درته کوم ستا سره به زما هم خولۍ بغوړو کې وي. تش خدای پاري معامله نه ده، نه زه پر هغو باور لرم. ته دې هم خپلې ګټې ګوره. دا یې وویله او بیا چټک دروازې ته ورغی. غږ یې وکړ دروازه خلاصه کړئ. دروازه خلاصه سوه. هغه ووت. بندي په تور دیوالونو کې له خپلو ارمانونو او له خیال پلوونو سره یو ځای پاته سو. د بندي په خیال کې تیر یادونه را وګرځېدله. د ګرجستان د باچا 5م واختانګ زوی 11م ګورګي پلار د اسماعیل صفوي له پوځ سره په جګړه کې ووژل سو. ګرجستان د عثماني خلافت او صفوي پیاوړي باچاهۍ ترمنځ د سیالیو او جګړو ډګر سو. ګورګي د شاهي کورنۍ د غړي په توګه د اصفهان تر سیوري لاندې د خپل هیواد والي او واکمن و. اوس کلونه وسوله چې د اصفهان په لوی زندان کې کوټه قلفي پروت و. پیښې یو پر بل پسې د هغه په ذهن کې راژوندۍ سوي وې.
ګورګي له اصفهانه بغاوت وکړ، له عثمانیانو سره یې تار ونیاوه. شاه حسین شیخ علي خان قاجار له پوځ سره راوسته. ګورګي یې له تخته وغورځاوه. د کارتلي حکومت یې د کاکا زوی شهزاده ایرکلي ته وسپاره چې مسلمان سوی و او نیر علي خان نوم یې پر ځان ایښی و. هغه ته د شاه سلیمان صفوي د سالار شیخ علي خان وړاندیز سترګو ته ودرېدی چې که مسلمان او د امامانو پیرو سي نو د کارتلي حکومت به ده ته وسپاري. ګورګي د خیالونو له نړۍ راووت، دیوال ته یې ورتوف کړله. لعنت پر تاسو. بیا یې خپل د کاکا زوی او وراره ته څو سپورې ښکنځلې وکړلې. بې غیرتو د صفویانو تالیسټ و. هغه یو ځل بیا پر دیوال سترګې ښخې کړلې. د تیرو وختونو یادونه یې پر ذهن منګولې ښخې کړې وې. بیا د هغو وختونو د یادونو پر واټ ورننوت. د شاه حسین خواجه سرای محمود آغا ور په یاد سو. هغه ځانګړی فرمان ور یاد سو چې باچا د یو ګورجي مشر د لور په شمول څو شایسته پیغلې ترې غوښتې وې. ګورګي ته د خواجه سرای محمود آغا څېره سترګو ته ودرېدله. تورې ځلېدونکې سترګې د میرمنو په څېر تورې، اوږده نرۍ پزه، پر خوله یوه معناداره مسکا غوړېدلې، له برګې لونګۍ نه غوړې څڼې راوتلې. د زرینې چپنې له بغل جیب نه یې شاهي فرمان راوویست. په دواړو لاسو کې یې د کارتلي واکمن ته ونیاوه. د اعلی حضرت شاه حسین ځانګړی خادم د مقام فرمان درته وړاندې کوي. ګورګي نغښتی فرمان پرانیست، په لوستلو یې پیل وکړ. لیکلي وه: خبر سوی یم چې د کارتلي واکمن د اصفهانه د بغاوت خیال لري. زموږ مخبرانو د حاکم په شمول 4 تنه مخور او د کارتلي مشران شکمن بللی دي. تاسو ته د خپلې وفادارۍ د اثبات لپاره حکم کیږي چې د کارتلي د مخور واصلویس د لور په شمول د ګورجستان 4 شایسته پیغلې شاهي حرم ته د خدمت لپاره راواستوي. که د کارتلي حاکم د شاهي حکم له منلو سر وغړوي، سالار شیخ علي خان ته حکم سوی چې لاس تړلی دی اصفهان ته راواستوي. ګورګي بیا د خیالونو له نړۍ راووتی، لاسونه یې وموښله، له تخت نه راکښته سو. په تیاره خونه کې یوې او بلې خواته قدم وهه. د حسن آغا خبرې ور یادې سولې: هسې له خپل برخلیک سره لوبې کوي، ځان د امامانو پیرو وښیه، خپل کار دې وکړه. وروستۍ خبره یې څو ځله په غوږو کې وکړنګېدله. پر دې فکر کاوه چې رښتیا د خپل مذهب ته څومره وفادار او پابند دی. راغی پر تخت کښېناستی، سر یې په دواړو لاسو کې ونیاوه او له ښه ځنډ وروسته راجګ سو. په ویښتانو کې پټې شونډې د اول ځل لپاره سره وغوړېدلې. وروسته یې د لیونۍ خندا غږ د زندان په تیارو ګوټونو کې راغبرګ سو. داسې ښکارېدله چې نوی تصمیم یې نیولی و. قدرمن اوریدونکو، دا و د میرویس خان نیکه د داستان 9مه برخه. ان شاء الله په حالات پر روانه 8مه برخه کې واوري. نورم پر رب جل جلاله سپارمه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.